دویم نمبر خبره ده په دې مکتوبات شریف کې څه شی بیانېږي؟ دا ښکاره خبره ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه د فتنو نه پاکه وه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې چا د اسلام او د دین یو حکم کې تغییر او تبدیل نشو راوستلی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حیات پر تو دین الله تعالی ساتو. کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې دار فنا نه رحلت کو دار بقا تا سید صحابه کرام خلوی خلقو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم اغه مشن باقی ساتلو او په اسلام او دین باندې کلک ولاړو، خو بیا هم سناس تغییر او تبدیل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په وفات امراله. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم من دفن ک زمون کالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر مبارک د خورنا نو پاک شوی او چراغلو بیا محالت بدل. اغه حالت چې د حضور په حیات کې اغه بیا بعد الوفات نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانہ کې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حیات برکت داو چې تغییر او تبدیل چا په دین کې نشو راوستلې سو کې نشو غلط اوله. بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم جان نثار صحابه کرام په دین باندې دومره کلک ولاړو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امانتي مقص محفوظ ساتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا کلک صحابہ کرامو، دا جبال العلم، جبال الاخلاص، جبال المحبت. نو فتنی کمی وی د خلفای راشدین زمانہ کې هم کم بچ سر راخکار کو بیا به دي صحابه کرامو کلک مقابله کوله. نو بیا هم سناسب گزاره کېدل. تابعین دور راغې رورو فتنو ځان راخکار کو. فتنه ویم دیتا چې ظاهری رنگ د اسلامی او لاندې پکې کفر او شیطانت او گمراهی. نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دې پاک دین نه فتنګرو د ډال کار اغستو، یو د شبکې د یو جال کار ته اغستو. د سنتو سره بدعات یو ځای کړي. بدعت به په خلکو منل خو په نوم د سنتو. دا سه تصور جوړ کړو چې دا سنت، دا سنت تھی. ابهام را پیدا کړو د الهام سره یو ځای کو. الهام خود اولیاء کرام خصوصیتو
ابهام د گمراه خلکو د فتنګرو پروګرام ابهامات را پیدا کړي وو هغه ته صورت د الهامات وي دی ورته نه چې د ابهام وسوسه را پورته کړي وو هغه د کشف په صادر کې تو کړي وو چې دا مکاشفات دي او دا کشف دي دا شیونه فتنی ورس په ورځ زیاتې دي او روانې دي اگر که په اعتبار د اجمال سره دا دین معصوم نه قیامت پورې د دې د حفاظت وعده الله کړی جل جلاله علامہ قاری رحمه الله مرقات شرح د مشکات کی یو قیمتي خبره کړي خبره ده چې دا دین د الله تعالی معصوم دی او دا خود خلق سره دی علماء سره محدثین سره او خلق ندی معصوم انسانان ندی معصوم نو دا دین بسنګ معصوم پاتې شي تر ورځ د قیامت پورې هغه یو قیمتي خبره کړي د دې حدیث لاندې لا یشتمع امتی علی الضلال هغه وای یقینا امت معصوم نه ده او دین د پاره د یو معصوم حافظ ضرورت ده وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت خصوصیت داره چې په هر زمانہ کې الله تعالی یو جماعت او یو طائفه پیدا کړي چې پاغوي کې عصمت مانوي دي سید خلق با سنتو کې بدعات داخلي د بدعات په نوم باندې به سنت لري کوي کوشش وکړي دین زیات کی یا کم کی ابهام او الهام بسره غړای وسوسه او کشف بسره غړای لیکن دلته به یو جماعت وی چې په اعتبار د هر فرد سره خو معصوم نه دی خو مجموع من حيث المجموع اب معصومی اغوی ته الله تعالی داسې عقیده او داسې اخلاص او محبت نصیب کړي چې هغوی به دا غوی په وجه باندې به الله تعالی دا دین محفوظ ساتي نو داسې اجمالی عصمت خوشتا خو لیکن د فتنګورو هغه فتنی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمانه په لری کېدلو باندې زیاتې دي تر دې پورې چې د مجدد الفسانی رحمه الله زمانہ کې یو لوی فتنه جوړ شوه بادشاہ او اکبر بادشاہ ورتوي او دی ملحدان او فتنګرو هغه غلط کړو په صورت د سنت کې په صورت د تصوف کې په شکل او لباس ته نیکانو او د اولیاء هغه دې حق ته رسول او چې داغه په دربار کې به صریح منکرات کېدو چونکه دا دین د الله تعالی او الله تعالی ورته مجدد سے رحمه الله پیدا کړ او دوی چې کوم په دین کې خلط راوسته او تلبیس راوسته او امام ربانی رحمه الله ولګي دا او د دوی هغه تمام د سیسی او خلطونه هغه شانټل او ختم کړ نو دې ته د یو کتاب ضرورت و چې د دې بدعات چې دین کې داخل کړي او دا تلری کی سنت پاتې شي او کم سنت شي مړ شوی او غژوند شي دوی چې کم ابهامات او غیر خلق ته د الهام په نوم باندې منو او خلق ته دا الهامات دي
چې ابهامات او الهامات په منځ کې فرق راشي، د کشف او د وسوسې په منځ کې فرق راشي. نو په دې کتاب کې د علماو چې کومه وظیفه ده، علما وایي چې علما د ځمکې چې دي ستوري دي، نجوم الارض دي. اسمان کې ستوري شته، ځمکه کې شته. د اسمان د ستورو درې وظیفې دي. یو اسمان خسته کړي، دویم د خلکو د لار د خودلو سبب دی، دریم رجوما للشیاطین. داسې علماو کې درې صفته پکار دي. دوی به سبب د خایست ځمکې، دویم نمبر خلق تب لارخودی، دریم رجوما للشیاطین بھئی. امام ربانی رحمه الله کو لوی عالمو دی د پاره چې د ملحدان او د بیکارو خلقو دا غیر رجم شي هغه وشړلې شي د دین نه، د دوی هغه بیکار خبرې چې په دین کې داخلي کړي وي اتلری شي، داغي بیان په دې مکتوبات شریف کې ده. مکتوبات شریف باندې چې څوک عملو کی او وی ګوري دیبا قادر شي په فرق باندې په مابین د سنت او د بدعت کې، دیبا قادر شي په فرق باندې په مابین د ابهام او د الهام کې، دیبا قادر شي په فرق باندې په مابین د وسوسې او د کشف کې. زمونږ د استادو زمانہ کې هم اکثر خلک غلط شي تصوف کې چې ده هغه غلط شي او بدعات پکې داخلي. دا غي وجه دا ده چې دا فرق نشي کولای، دا ورته پته نه لګيږي چې دا وسوسه ده او کدا کشف ده، دا اوس د دین په مسله نه پويګم کدا الهام ده، دا سنت ده او کدا بدعت. نو مکتوبات شریف کی یو اغا بیان د اغا خالص دین ده کم چې پاک ده د بدعاتو نه او مزین ده او خسته ده په سننو باندې. نو دا غي بیان په دې مکتوبات شریف کې چې دې ته ضرورت و. دم نمبر اولیاء و بزرگان خپل مراتب دی او الله تعالی هر ولی او بزرگ تا امتیازات ورکړي دي چې پاغه کې ور سره عام اولیاء بزرگان شریک نه وي. ځکه د الله تعالی په دربار کې درجات، د الله په دربار کې مراتب غیر متناهی دي. هر یو بنده ته ولی او بزرگ ته دومره مراتب ورکی چې الله ته داغه علم یو بل ته چې ورکی هغه جدا هغه جدا. امام ربانی رحمه الله تا چې الله تعالی کوم کمالات ورکړیو چې پاغه کې عام اولیاء کرام د سره شریک نه وو، نو داغه بیان په دې مکتوبات شریف کې ده. دا احسان را باندې الله کړه، دا احسان کړه، دا احسان کړه. و اما بنعمت ربک فحدث. نو دا دو خبرې په دې مکتوبات شریف کې بیان دي. دریم نمبر خبره